السلام علیکم. ډیر زیات بد خبر، طارق جمیل کرونا نیولی. هغه په څه حال دی که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو تر اخره وګورئ او که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم وخئ چې زموږ همدغه رنګې نوې معلومات د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسي. د پاکستان مشهور دینی عالم او د تبلیغي جماعت مشهور شخص مولانا طارق جمیل صاحب د کرونا وایرس ټیسټ پازیټیو راغلی او په هسپتال کې داخل کړل شوی. د میډیا د ریپورټونو په وینا په پاکستان کې د کرونا دویمه چپه کې یو ځل بیا مثبتي پیښې ورځ تر بلې زیاتیږي چې په دې برخه کې ځینو مشهورو کسانو د کرونا وایرس ټیسټونه مثبت راغلي دي. په ریپورټ کې ویل شوي چې د مشهور عالم دین مولانا طارق جمیل د کرونا وایرس ټیسټ هم مثبت راغلی او اوس مهال په هسپتال کې دی. مولانا طارق جمیل په دې باره کې په خپل فیسبوک پیج او ټویټر کې هم دا ویلي چې په هسپتال کې تر درملې لاندې دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې له تیرو څو ورځو راسې حالت ښه نه و چې د کرونا ټیسټ ورکول وروسته یې ټیسټ مثبت راغلی. هغه وایي چې د ډاکټرانو له مشورو وروسته په هسپتال کې داخل کړل شو او اوس د علاج کولو په حال کې دی او د خلکو یې دعاګانې غوښتي. تیر کال مولانا طارق جمیل صاحب د زړه په ناروغۍ باندې اخته شوی و چې څه وخت دپاره هسپتال کې د علاج لاندې و او د 2019 د جنوري په میاشت کې د هغه په زړه درد راغلی و چې وروسته معلومه شوه چې د هغه د زړه یو وال بند شوی و. دوستانو، طارق جمیل هغه شخص دی چې د ده له برکته او تبلیغ له برکته ډیرو اکټرانو او اداکارانو د ټول عمر لپاره سندرو او فلمونو ته په مخه ښه وویل او په نیکه لاره باندې روان شول. نو دوستانو، الله جل جلاله دې داسې شخصیت لا نور هم ژوند ورکي او الله تعالی دې د لا شفا ورکي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. تر بل ویډیو په لوی الله سپارم. د لوی خدای په امان.